د ټولنې لوستې طبقه د امر بالمعروف وزارت کړنې ستایي او دا د ټولنې د رغښت او سمون تر ټولو غوره لار بولي. در جامعه اسلامی بودن نهادی به مثل امر بالمعروف و نهی از منکر یکی از مهمترین نهادها است، یعنی ضرورت‌های جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی باید نهادی را به عنوان محاسبه و امر بالمعروف و نهی از منکر و هدایت دادن مردم به طرف امور خیر و نیک داشته باشد. په دې وروستیو کې د امر بالمعروف وزارت له لوري د تازه صادر شوي فرمان په اساس ښځې له تفریحي پارکونو منع شوي او د هغوی په حمامونو بندیز لګېدلی. په همدې تړاو د کابل دولتي پوهنتون د اسلامیاتو د څانګې محصله وایي څوک چې په شریعت کې آګاه اوسي او دیني زده کړې کړي دا پوهیږي چې اسلام هغه محیطونه چې اختلاط دي او ښځه او نارینه پکې یو ځای او پکې دیني او شرعي اصولونه پکې مراعات کیږي نه دا معلومدار دی چې موږ هلته اجازه نه لرو او موږ هم له دې فرمانه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې دا فرمان په ټول افغانستان کې دا تطبیق شي او عملي شي. هغوی همدارس د حجاب پر جبري کېدو او پر مختلط تعلیم بندیز د زده کړیز بهیر د لا ښې چټکتیا لومړنی راز بولي. موږ پوهنتون ته له دې لپاره راتلو چې درس ووایو، زده کړې وکړو او دا اختلاط محیط باعث کېده چې موږ د موږ فکر مغشوش وسي. همداسې د هر نارینه او ښځینه دا فطرت دی چې نشي کولی په هغسې چې په جلا صنفونو کې درس وایي هغسې په اختلاط صنفونو کې درس نشي ویلی او موږ له دې فرمانه هم ډېر خوشحاله یو او هیله لرم چې دا ټولو ته ډېر فایدهمند او ډېره فایدهمند دستور او عملي کړه. دغه راز د یاد پوهنتون یو تن استاد د امر بالمعروف وزارت کړنې ستایي او له مسئولینو د یادو شویو فرامینو د جدي نظارت غوښتنه کوي. اثر و تاثیراتی را که از فرامین و کارکرد امر بالمعروف در طول یک سال جامعه و ما شاهد هستیم دقیقا خیلی مؤثر تمام شده. مثلا اگر ما وضعیت تعلیمی را به عنوان نمونه مطرح بکنیم، در گذشته ها اختلاط بود و در گذشته ها آن چیزی که وجود داشت محصلین و دانش آموزان دخترها و پسرها اینا در کنار هم می آمدند، در یک صنف حضور پیدا می کردند و در یک وقت داخل صنف می آمدند، در حالی که یکی از تاثیرات مثبتش در مراکز علمی خصوصا در پنتون ها ما می بینیم که رفع اختلاط هست، آن چیزی که شریعت به دستور داده. بقیه اگر ما در جامعه در بازارها هم ببینیم موثریت و تاثیر ازی الحمدلله خیلی مشهود و خیلی واضح است.